د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو، څنګه چې به تاسو په سرخط کې لیدلي، د نن موضوع چې د هغه پښتنو ته حق نه بلکې جنازې ورکول کېږي، آیا څوک شته چې په عدم تشدد حق ته رسېدلی وي؟ نو دغه په دې باندې به خبرې کوو، خو موږ سره دلته یو ویډیو هم شته دی. تېره ورځ ما هم اول خو موږ د ګیلمن وزیر دپاره موږ یو خپله یوه ویډیو جوړه کړه چې د هغې لومړنی تلین و. نن ورځ نو په هغې باندې ما خبرې هم کړې وې پرون شپه، او د هغې یادونه مې هم کړې وه، او د هغې چې د پښتنو د شعور د بیدارولو دپاره څومره زحمتونه او تکلیفونه ګاللي و، اخره کې د خپل سر نه ورپسې تېر شو او شهادت ته ورسېدو. نو هغه ما په ګیلمن وزیر بیا خبرې کړې. بیا بله ویډیو چې وه هغه په موږ مولانا خانزیب شهید باندې وکړله چې هغه پرون شهید شوی و، او د هغې سره بیا ما یو پاور پوینټ پرزنټیشن هم دغه کو. خو زه خپلو لر او بر پښتنو ته ویم او افغانانو ته چې موږ د لوی افغانستان په خاطر باندې چې کومه مفکوره لرو او د هغې دپاره کار کوو، دا دې کې موږ یوازې نیستو. داسې ماشاءالله خپله په کوزه پښتونخوا کې هغه د پښتانه شته، هم د دې دپاره مبارزه کوي. په هغې کې لومړنۍ بېلګه چې موږ ورکولی شو هغه د ګیلمن شهید ده، چې هغې څومره پوهاوی او د لوی افغانستان دپاره یې څومره اوږده مبارزه وکړه، او اخره کې د خپل ځان او د مال نه پکې تیر شو. نو داسې اوس هم دا یوه ویډیو زه دې په خاطر کومه چې په نن په جنازه کې او بیا وروسته هلته یو پرلت یا یو شی دغه زموږ په باجوړ کې دغه پښتنو ورونو د مولانا خانزیب شهید په جنازې نه وروسته هلته وهلی دی، او په هغې کې همدا خبرې بېرته کوي چې نه دغه دی دا کومه دهشتګردي چې ده د دې شاته د پاکستان یا د پنجاب د استعمار فوز دی، او د هغې د لارې دا کار کېږي. زه به دا ویډیو لږه پلی کړم، بیا په زړه کې خبرې کوم، بیا به راسره. نو زه به اول دا دغه پلی کړم، تاسو دا لږ واورئ، ځکه په تاسو به هم ښې ولګېږي، په ما خو ډېرې ښې ولګېدلې. ملګرو، دا یو څو وخت وروسته موږ بیا دا غږونه واورېدل چې د پاکستان فوج چې یاد کړو چې دا یو دهشتګرد فوج دی، دا ټوله څه فضا چې په پښتنو سیمو کې خرابه شوې ده او دغلته چې دا وژنې کېږي، دا خپله د پنجاب فوج یې کوي. په دې باندې دغه ځای پښتانه هم پوهېږي. موږ خو همیشه دا خبره کړې ده، خو دغه ځای پښتانه پرې هم پوهېږي. ما پرون د عدم تشدد په اړه باندې تاسو سره خپل نظر شریکوو چې د عدم تشدد فلسفه چې ده دا د پښتنو دپاره ښه وه که ښه نه وه. ما داسې ویله ځکه دغه فلسفه چې وه دا خو ګاندي د بر صغیر چې دغه هند په وخت کې وه د انګریزانو مستعمره وه، نو دوی دا فلسفه چې وه دغه ځای کې شروع کړه. هغه یو علت یې درلود. علت یې دا و چې د هند په وخت کې داسې د انګریزانو چې کوم قدرت و، بل داسې قدرت نه و چې په وخت کې هند سپورټ کړی وی، دې ته سلاح ورکړی وی او دوی عملي میدان ته راغلی وی. نو دوی بیا څه کول؟ دې په خاطر باندې چې خلکو ته پوهاوی ورکړي او خلکو دوی پوه کړي چې په هند د انګریزانو هند چې د انګریزانو مستعمره ده او دوی په محکومیت کې ژوند تیروي او غلامان دي. نو دې په خاطر باندې دوی دغه شروع کړه د عدم تشدد کوم دغه چې وه دا ناره دوی غږ به پورته کړو، دوی به مظاهرې کولې، لاریونونه به یې کول، او په دې کې به انګریزانو کله کله په یو نیم په ډزو کې میشتو. خو چې دومره چې بیا پنجابیان دغه دي دا ظالمان دي، داسې بیا انګریزان چې وو هغې کې بیا هغه یو اخلاقي دغه پکې وو چې هغې به دغه شان مظاهرې کېدلې یا به د هندوانو څه حق او حقوق به ورته ورکول. مګر پنجاب خو چې داسې دی د خپل ټول عمر په غلامۍ کې تیر کړی دی، نو چې اوس دغه درې نورې صوبې مستعمرې کړي دي او دا پکې واکمن دی، نو بیا دا د انګریزانو نه ډېر غټ ظالم دی. یعنې دغه په دې نورو قومونو باندې ډېر ظلم کوي. نو بیا د شته چې په وخت کې ولې باچا خان بابا دغه فلسفې طرف ته لاړ، دې خو کولی شول ځکه چې شاته افغانستان هم اوسئ، ځکه افغانستان په وخت کې په لومړی چې کله دوی د تحریک شروع کړو په پښتونخوا کې او په هند کې، نو هغه سیاسي خپلواکي خو دغه سره نه وه، د امان الله خان نه مخکې حبیب الله خان و، خو بیا وروسته خو امان الله خان دغه سیاسي خپلواکي هم واخیستله. ما یو کتاب کې هم لوستلي و چې امان الله خان
چې د غازی امان الله خان هغه خپل غفار خان بابا ته ویلي مو چې تاسو غواړئ راشي دلته په افغانستان کې دلته میش شي او د دې نه خپل عملی میدان ته ورودانګي او د انګريزانو خلاف باندې کولای شي خپل جګړه پیل کړي او جګړه وکړي او خپل هیواد خپل خاوره آزاد کړي او د لوی افغانستان برخه وګرځوي. مګر په وخت کې څه علتونه به وو خو هغه هم لکه غاړه کې نه سره غفار خان بابا په وخت کې او هغه دغه فلسفه چې کمال ته ګاندھی شروع کړي و نو په ماغه فلسفه باندې دام روانو. نو مالګه څنګه چې مخکې ویل د هند خلک خو مجبور وو او هغه په وخت چې کوم د کانګرس ګوندم جوړ شو ځکه هغه شاته کوم د سي کمبل هواد نو چې دوی ته اکمالات کړي وي او سلاګان ورته ورکړي وي او دوی به جګړه پیل کړي وي. نو خاصره په گاون کې خپل افغانستان وو نو که چېرته دوی عملی جګړه پیل کړي وي کې درې شي دا اوس چې دا دومره څول سيزو راسي پښتانه افغانان په لار او بر کې زوريږي او دا پنجاب افغانستان کې او د پښتونخوا په سیمه کې لاس وهنې کوي او دغه د سي پالیسيګانې جوړي چې هغه د پنجاب په ګټي او د نور قانونو په ضرر باندې هغه ولې په ضرري څنګه پنجاب په دې په هو دي چې هغه ته اوس یو موقع په لاس باندې ورغلي ده چې د نور قومونه خپل د واکمنۍ لاندې وساتي. نو که چیرته هغه په افغانستان کې لکه امني پرمختګي ترقی وشي نو هغه دې به پويږي چې په لبا پښتانه سره یو ځای شي او بل دا کار دی چې یو کارتال امن او استحکام راغې او نظامی قوت قوي شو او اقتصادي قوت هم سره راغې د افغانستان خلکو سره او افغانانو سره نو بیا خپل باندې په جګړه باندې بیا د خپل خاوره په زور نیسي. نو دوی د کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی انګريزانو او امریکایانو دا فکر ورسره وو چې دی په خاطر باندې چې پاکستان به د بفر سټیټ په توګه باندې استعمالي او روسان چې کله افغانستان ته راځي هغه د پلان تیار درلودو دا به افغانستان ته راځي نو بیا به د جګړه چې دا به د پښتونخوا د سیمو د لارې کېږي او پنجاب چې دی کې د تبا سلا راځي پیسې ورته راځي او هغه بچ دی په پښتانه بچ دی دغه په دې جګړه باندې اخته کوي او شاته به خپل امریکایي موږ دا نه ویو ځکه پنجاب دومره خپل قوي نه دی او پنجاب خپل چای خپل سرکار په دغه سیمه کې دغه کله د مقرر کړي دی چې هغه امریکا او ناتو او دغه نور اروپایي هیوادونه دي دوی دا دغه پنجاب چې دی د دې د صلاحیت ورکړي دی به دغه نور قومونه په کنټرولي. نو په کار دا دی چې چیرته منګه خپل او خیر ونه وسیږو نو دغه شان ته به دغه پښتانه چې دي دا خپل دغه جنازې به ورکړي او د خپلواکۍ په طرف بنځي کوم ګورو منګه خپل افغانان چې په تاسو له سيزي منګه خپل منځي جګړې دومره وکړي په یو بل نوم باندې او خپل هواد منګه خراب کو او د دې په خاطر باندې د پرمختګ نه مرسته پاتې شو او منګه ونه شو کولای چې خپل خاوره د پښتونخوا هغه د افغانستان برخه وګرځو. نو وسم ځکه ځنی وخت کې زمونږ اختلافات دومره د کیږي چې هر نظام تر راځي منګه په سبيته هغه نظام هم دومره ظلم کوي په افغانستان کې خلک مجبور کوي چې ورپاسيږي او ځنی وخت کې ځنی ګوندونه چې د با یا بهرني هیوادونو لخوا اکمال کیږي هغه به په دې مجبور کوي چې په افغانستان کې جګړې وکړي. نو موږ د ګوندونو استعماليږي هغه سیاسي رهبران هم استعمال شوي دي او خپل ولس چې دی نو هغه ملامت نه دی خو هغه ته خو چې څه ویل کیږي او څه اینی به ماغه طرف باندې زی نو سپکار دا ده چې د پښتونخوا زمونږ د غورونه چې دی کې دا یو پوهاوی دا راشي چې د پي ټول یو ځل راپاتېږي چې یو ځل راپاتېږي به دغه ته د جګړې نه بغیر دوی خپلواکي واخلي او چیرته نمای د پنجاب فوج سره ولاړی او نمای خپلواکۍ طرف ته ځي او نمای ټوپک تلاش کوي او صداد متشدد لار غوړه کوي نو بس دی په خپل من کې اخته به هم دغه شانته د جنازي به ور کوي او خپل نه خپل خاوره آزاد کوي او نه خپل وسایل باندې قبضه وکي. زه په دایو خبره کوم به اساس ابتزو دایو خبره د مولانا خانزیب شهید چې دی دا ولې د پنجاب فوج په شهادت باندې ورسو دای ځکه ورسو چې دا چې دا یو په انسان ځکه دا خپل د خپل وسایلو نم خبرو په خپل جغرافیه هم پیدو او دی به همیشه د خبرې کولې چې خلک به وتغک به مرتنی او خلک به په هولم نومره دا ځکه د طارق پټان په نوم باندې چې یو پښتون دی د یوټیوبونو په دې سوشل میډیا کې ډیر زیات راځي ورځ نېشنلزم خلاف خبرې وکړي نو دی ته ډیر ښه جواب ورکړ هغه ویل چې پاکستاني نېشنلزم خو مني اردو ژبه قومي مني
خو مګر چې بیا موږ دلته خپله د پښتو ژبې خبره کوو او بیا یا د پښتون ملت پالنې خبره کوو، بیا لکه ستا غوندې د طارق پټان غوندې خلک یا د جمعیت اسلامي یو وخت کې پکې قاضي حسین احمد و، بیا وروسته پکې سراج الحق و چې د دې غوندې خلک بیا راپاڅېږي او بیا دغه کوي چې موږ باید تعصب نه کار وانخلو، د ژبې تعصب ونه کړو، د ژبې په بنیاد باندې موږ تقسیم نشو. نو چې ته بیا داسې وې نو ته بیا ولې اردو ژبه چې دا هغه قومي کې پاکستاني یو قوم ګڼې، دې ورته ډېر ښه جوابونه ورکړي وو. زه خو دا د جمعیت اسلامي دا کوم ګوند چې دی دا صرف د پنجاب په پیسو باندې روان دي، ځکه دا د هغې د ګټو دپاره خبرې کوي. دي چې کله په بنګال کې هغه بنګالیانو چې ازادي اخیستله، همدغه د بنګال دغه د جمعیت اسلامي ګوند چې و دا د پنجاب د عسکرو سره فوج سره یوځای شوی او خپل خلک هم بېعزته کول، ښځې مالته بېعزته کولې په بنګال کې، او ډېر بنګالیان چې وو د دیو د پنجاب فوج سره په شریکه باندې خپل بنګالیان مړه کړل. نو داسې ونه ویلې چې موږ بنګالیان چې دي ځکه په پنجاب چې دی یو اقلیت دی، په هغه وخت کې اقلیت هم فوج هم اقلیت دی او دوی په موږ باندې ظلمونه کوي پرې چې ازادي واخلو. خو هغه داسې چلی چې پیسې ورته د کوم ځای نه راتلې د پنجاب فوج نه، د هماغه طرف باندې به راتلو. نو زه به خپلې خبرې پای ته ورسوم. ما سره نورې ویډیوګانې وې، دا یوه ویډیو بل هم دا به هم واورو، بیا به راسا صاحب خبرو کې 20 سکنډه ده. نو هغې کې ځکه زه په دې یو شي خوشحاله یم ځکه چې څنګه چې موږ ویو چې نه موږ لر او بر لوی افغانستان غواړو، داسې په موږ د هیڅ پاکستان، موږ د پاکستان حصه نه یو، موږ تاریخي طور د افغانستان حصه یو. موږ دا د دروغو د انګریزو دا بنارسي ملک نه موږ منلی دی، نه موږ د پنجابي سره دوستي کول غواړو، نه موږ نو ملګرو موږ خوشحال یو ځکه چې موږ څه ویو داسې همدغه رقم دغه چې دی سوچ او فکر خپله پښتونخوا کې هم د پښتنو سره شته دی.